جناب محترم شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما خپل یو ملګري سره په شراکت باندې رکشه واخیستله، د ده په کور کې وه، غلو ورڅخه وړې ده. زه ورڅخه خپلې حصې پیسې غوښتلی سم که نه؟ نه، د شریک مال د بل شریک په لاس کې دا شرعاً امانت بدل کیږي. ستا مال دی مشترک دی ستا او د ده په مابینځ کې، نو دا مال د ده په لاس کې چې اوس دی د امانت دی. که چیرې په دې کې د کم تجاوز نه و کړي، د ده د تجاوزه بغیر هغه شی غلو ویوړي یا هلاک سو یا ورک سو، نو چونکې په دې کې دی ملامت نه دی، ته د ده څخه تاوان نسې اخیستلی، تاوان د پرده باندې حق نه لري، ځکه د شریک مال د بل شریک په لاس کې د امانت بدل کیږي. په امانت کې که چیرې د دغه امین د خوا کم تجاوز نو نو هغه شی هلاک سو، په دې وخت کې دی د باندې زمان او تاوان نشته.